بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی اذا ضربتم کله چې سفر کوئ تاسو فی سبیل الله په لار د الله کې فتبینوا نو تحقیق کوئ ولا تقولوا او موای تاسو لمن هغه چاته القا چې پیش کړي الیکم السلام تاسو ته سلام د اسلام کلمه درته پیش کړي لست مؤمنا دنیا د مال او د اسباب د حاصلولو په خواهش ورته دا موای لست مؤمنا چې نه ته مسلمان تبتغون عرض الحیات الدنیا غواړئ تاسو سامان د ژوند دنیوي فعند الله پس د الله سره دی مغانم کثیرة غنیمتون ډیر کذالک هم د غشان کنتم و تاسو من قبل مخکې د دینا د تاسو نه هم ظاهري ایمان قبول کړي شوی او د زړونو تلاش مو چانو کړي فمن الله بیا در باندې الله احسان وکړو فتبینوا پس پورا تحقیق کوي تاسو ان الله یقینا الله تعالی کان بما تعملون خبيرا دې په هغه څه چې کوي تاسو خبردار لا يستوي القاعدون ندي برابر ناس خلق د جهاد نه څوک چې جهاد ته ندي تللی او قاعدین دي من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر سوا د عذر ولاونا والمجاهدون او جهاد کوونکی فی سبیل الله پلار د الله کی باموالهم هغه مجاهدین چې په خپل مالونو سره جنگيږي او جهاد کوي او انفسهم او بزانونو خپل سره فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي د الله جهاد کوونکو ته باموالهم هغه مجاهدین ته چې په مالونو خپل سره جنگيږي او انفسهم او بزانونو خپل سره علی القاعدین فضیلت ورته بچا باندې حاصل له پناستو خلکو باندې درجه یو درجه وکلن او هر یو سرا وعد الله الحسنى وعد کړی د الله د جنت وفضل الله المجاهدین او فضیلت ور کړی د الله مجاهدین تعالی القاعدین پناستو باندې اجرا عظیما په اجر ډیر لوی سرا